د لوګر په مرکز پل علم او محمد اغې ولسوالۍ کې د تېرې شپې د 1 بجې تر سختو اورښتونو وروسته شدیدو سیلابونو زرګونه جربه کرنیزې ځمکې او لسګونه استوګنیز کورونه ویجاړ او کښتونه یې له منځه یوړل. ورته مهال سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او له اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو څخه غواړي چې ژره تر ژره یې لاسنیوی وکړي او مرستې ورسره وکړي. باران بسیار شدید بود. اینمی خانه رو که شما میبینید می داخل اولی یک دانشم جور نمانده، پشت سر کلش خراب شده، کلش تخریب شده او فامیل از خانه برآمده. خود دیگه خانه ما یک جوشم جور نمانده، کلی خانه خراب شده، کلش قال مقال شو چقو پخ شد دیگه برادر از خواب خیستیم برادر حالا از خواب خیستیم برادر گرفتیم کالارم کشیدیم و سیاسارم کشیدیم برادر د چقو پخ دین چی دیگه برادر از دروازه ما آمد از پشت ما آمد. دغه راز بزګران هم د سیلابونو له لاسه د خپلو زرګونه جریبه کرنیزو ځمکو او کرنیزو حاصلاتو په له منځه تللو خواشیني دي. برای دهقان هم صدمه زیاد رسیده است. مثلا این باغچه است از کاکام است لوبیا کشته بود مکمل تخریب شده است. ټول فصلونه په صورت عموم ټول پکې تباه شوي، هیڅ شی نه دی ورپاتې دي، مکمل ختم دي. د لوګر مرستیال والي هم د دې ولایت په مرکز پل علم او محمد اغې ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼو استوګنیزو کورونو له منځه تلل تاییدوي او زیاتوي چې د سروې او لومړنیو مرستو ټیمونه یې سیمې ته تللي او ژر به د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. باران چې راغلی ده د شلک او بابوس په دې استقامت ستلی د دو او د باري د دشتې یوه حصه او دغه د کمال خیل یوه حصه او تنګي واغجان د بر سر نه تر کوزه سره پرې زرغون خار دینو په دغه ځایونو باندې باران وریدلی دی. البته کمیټه والي صاحب جوړ کړه او کمیټې ته بیا وظیفه وسپارله. ټولو تخریب شویو علاقو ته کمیټه ولاړه او 2000 کورونو ته خوراکي مواد توزیع کړل. تر اوسه پورې همدارنګې زموږ هیئتونه چې دي کمیټې په زرغون خار په دادو په دغه پوراک او کنجک او تنګي واغجان او دینو په دې ځایونو کې لګیا دي تر څو چې نور سروي کړي او راټولوي. نو مشکلات ډیر زیات پېښ شوي دي. د مال تجارانو نه له اهل خیر نه له ټولو نه مې هیله دا ده چې خلک ډېر مصیبت ځپلي دي. ځکه دا ویلو ده چې هر کال لوګر کې د بزګرانو کروندې له رسېدو او حاصلاتو ته له برابرېدو سره سم د سیلابونو او نورو طبیعي افتونو له امله له منځه ځي.